شیرین افغانستان سنځل ګل دودیزه او ملي مشاعره. لوګر دا ځل د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو کوربه ده. لوګره، بختوره، نغمهګره، خوندوره، د حسن جادوګره، په سنځل ګل معطره. په لوګر ولایت کې د پنجشنبې پر ورځ د 1403 کال د چنګاښ پر 1 د سنځل ګل دودیزه کلنۍ مشاعره ترسره کیږي. لوګر کې هر کال د سنځل ګل دودیزه مشاعره او میله د سنځلې ګل له سپړېدو سره سمه ترسره کیږي چې د لوګر ولایت سربیره د افغانستان د ګڼو ولایتونو شاعران او فرهنګیان پکې ګډون کوي. له لوګره تر میدان ان تر کابله خوشبویي دې خپره کړې سنځل ګله. مشاعره د مازدیګر په 4 بجو د لوګر مرکز د فوتبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. په مشاعره کې د سنځلې د ګل له وږم او د شاعرانو له شعرونو او مستو ترانمونو خوند واخلئ. شاعرانو شعرونه به د لوګر د سیند د څپو پر سر چې له لوګره تر کابل او له کابل تر پنجشیره په ټول هیواد کې خپریږي په ډیر جوش او شور سره ترسره شي. شیرین افغانستان میں مینا 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 شیرین افغانستان میں